د نړۍ له هیوادونو سره بلد شئ. الجزایر هیواد په عربي ژبه یې نوم الجزایر دی. په انګلیسي الجیرس لیکل کیږي. د نوم یوه ریښه یې د فرانسوي الجیر کلمې ته رسیږي او د عربي ژبې ریښه یې له الجزایر اخیستل شوې چې د جزیرې یا ټاپو جمع ده. که انګلیسي ژبې ته دغه کلمه وژباړل شي نو بیا یې معنا د آیسلینډز کیږي. په تیر وخت کې په یاده سیمه کې د جایرز بني مزاناتا په نوم ستر ټاپوګان و چې وروسته ورڅخه د الجزایر هیواد جوړ او تر نن ورځې په همدې نوم یادیږي. د اوسني الجزایر بنسټ بلیکن بن زیری په 921 کال کې ایښی دی او هلته یې حکومت جوړ کړ. دغه هیواد د تاریخ په اوږدو کې د عثماني امپراتورۍ او ورپسې د فرانسې تر استعمار لاندې راغی. 1952 کال کې له فرانسې خپلواکي واخیسته او د ملګرو ملتونو غړی هیواد شو. پراخوالی او وګړي د الجزایر هیواد په شمالي افریقا کې پروت دی. لیبیا، تونس، موریتانیا، نیگر، مالی او مراکش د الجزایر ګاونډ هیوادونه دي. د الجزایر خاوره پراخه ده څه د پاسه 2 میلیونه کیلومتره مربع پراخوالی لري او د خاورې پر بنسټ د نړۍ لسم تر ټولو ستر هیواد دی. الجزایر 44 میلیونه وګړي لري. 99 سلنه وګړي مسلمانان، د حکومت رسمي دین یې هم د اسلام مبارک دین دی. یوازې 1 سلنه وګړي عیسویان او یهود دي. په قومي جوړښت العرب او البربر قوم د 99 سلنه وګړو پښتون کې غوڅ اکثریت دی. العرب او البربر یو ستر قوم دی چې د عربانو او بربرانو جوړ دی. ټول نفوس یې 90 میلیونه دی چې ډیری دغه قوم خلک مسلمانان دي چې ځینې په عربي او ځینې نور یې په بېلابېلو افریقایي ژبو غږیږي. الجزایر هم 2 رسمي ژبې لري چې عربي او بربري دي. حکومت او سیاست یې د الجزایر د حکومت ډول نیمه ولسمشریز دی. د حکومت په دې ډول کې ولسمشر او لومړی وزیر دواړه شتون لري. د دولت مشر ولسمشر وي. د خلکو په رایو ټاکل کیږي خو بیا اجرایي ځواک د لومړي وزیر په لاس کې وي او لومړی وزیر د پارلمان پر وړاندې مسؤل وي. د الجزایر ولسمشر د افغانستان د ولسمشر په څیر صلاحیتونه لري. د دولت مشر د وسلوال پوځ اعلی سرقمندان وي خو توپیر یې په دې کې دی چې د الجزایر ولسمشر د حکومت مشر نه وي بلکې د حکومت چارې تر ډیره لومړی وزیر سمبالوي. عبدالمجید تابون تیر کال دغه هیواد ولسمشر ټاکل شوی او تر نن په واک کې دی. احمد بن بلتا د الجزایر له خپلواکۍ وروسته دغه هیواد ولسمشر پاتې شوی. نوموړی د الجزایر لومړی ولسمشر او یوازې 2 کاله یې حکومت وکړ. د الجزایر د حکومت رسمي نوم د الجزایر د خلکو دیموکراتیک جمهوریت دی. د الجزایر ښار چې په انګلیسي الجیرز لیکل کیږي د الجزایر پلازمینه ده. د الجزایر هیواد اسرائیل په رسمیت نه پیژني. فلسطین سره ستره خواخوږي او ملاتړ لري. په نږدې آسیایي هیوادونو کې پاکستان سره اړیکې غښتلې دي خو افغانستان او الجزایر کومې اړیکې نه سره ساتي. پوځي او اقتصادي وړتیاوې الجزایر 1.5 لک فعال او 1.5 لک تیار شوی پوځ لري. له 19 کلنۍ بیا تر 30 کلنۍ د الجزایر هر نارینه وګړی اړ دی چې 12 میاشتې پوځ کې د خدمت اجباري موده تیره کړي. د خپلې ملي بودیجې 4 سلنه په پوځ لګوي. په شمال افریقا کې د الجزایر پوځ 2م تر ټولو ستر پوځ دی. الجزایر د خپل پوځ د اړتیا وړ وسلې او مهمات له روسیې رانیسي. د روسیې او الجزایر دغه اړیکه د امریکا نه خوښیږي. د الجزایر هیواد اقتصاد مخ پر وړاندې روان دی. تیل او طبیعي ګاز یې ستر صادرات دي. نور ډیر څیزونه رانیسي. هسپانیا، امریکا، ایټالیا، ترکیه، برازیل، فرانسه او جرمني سوداګریز ملګري هیوادونه دي.
د الجزایر ملي پیسې الجزایر دینار نومیږي چې یو افغانۍ نږدې 2 الجزایر دیناره کیږي. الجزایر کې غربت لوړ دی. نږدې 14 میلیونه وګړي یا د ټول نفوس 3 برخه د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. د الجزایر په اړه 5 په زړه پورې خبرې. لومړی، د شمالي او سویلي سودان له تجزیې وروسته اوس مهال الجزایر په افریقا لویه وچه کې د پراخوالي پر اساس تر ټولو ستر هیواد دی. دویم، د افریقا لویې وچې مشهوره صحرا په نوم سترې دښتې ډیره برخه په الجزایر هیواد کې پرته ده. دریم، د افریقا خونړۍ کورنۍ جګړې د دغه هیواد 1 میلیون وګړي ووژل. څلورم، ګیدړه د الجزایر هیواد ملي ژوی دی. پنځم، په الجزایر د فرانسې د یرغل او استعمار اغیز تر اوسه شته. د دغه هیواد د خلکو په کلتور کې یوه ستره برخه کې د فرانسې د کلتور ده.